بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د سوالات و جواباتو د نشستونو دا مبارکه سلسله د الله رب العزت په توفیق او د هغه په رحم او کرم سره روانه وه، او نن الحمدلله په هغه سلسله کې دا سلم نمبر نشست دی. سل نشستونه الحمدلله په دې سلسله کې پوره شو، او الله سبحانه وتعالی دې منږ ټولو ته بار بار موقع راکړي او توفیق راکړي د اسلام او د مسلمانانو د خدمت کولو. دا مبارک نشست شروع کوو په دې سوال سره چې یو ورور رالیږلی دی، وایي چې یو حدیث کې داسې راځي چې یو سړی به د قیامت په ورځ د جهنم طرف ته روان کړی شي او د جهنم فیصله به پرې وشي. نو کله چې دی جهنم ته رواني، نو دا سر به راوګرځوي، شاته به وګوري، وی الله به وایي چې ده ولې شاته وکتو؟ وی دی به وایي چې زما خو دا امید و چې الله به ما جنت ته بوځي، نو الله به امر وکړي چې جنت ته یې بوځئ. آیا دا حدیث صحیح دی او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. داسې یو روایت شتي، امام ابن المبارک راوړی دی او امام احمد هم راوړی دی. په هغې کې دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې د قیامت ورځ وفرغ الله من قضاء الخلق، او الله د مخلوق د فیصلو نه فارغه شي، فیبقى رجلان، نو دوه سړي به پاتې شي، فیؤمر بهما الى النار، نو الله به امر وکړي چې دواړه جهنم ته بوځئ. فیلتفت احدهما، دا یو به پکې شاته وګوري، فیقول الجبار تعالی، الله به وایي ردوه، دی راواپس کړئ. چې ملایکې راواپس کړي، نو الله به دې تپوس وکړي لم التفت، تا ولې شاته وکتو؟ وی هغه به ورته وایي چې ان کنت ارجو ان تدخلني الجنه، زما خو دا امید و چې الله ته ما جنت ته بوځي. وی چې کله دی دا خبر الله ته وکړي فیؤمر به الى الجنه، نو الله به وایي جنت ته یې بوځئ. او په جنت کې به الله داسې ځای ورکړي او دومره نعمتونه، وی دی به دا وایي چې که چېرته زه دعوت ورکړم دا ټول جنتیان خوراک ته راجمع کړم که نه، د ټولو جنتیانو له ډوډۍ وکړم او راولم او دوی خوراک وکړي، نو بیا به هم په هغه څه کې څه کمی را نه شي کوم چې الله ما له راکړي. دا حدیث شتي بعضو کتابونو کې، لکه څنګه چې ما ذکر کړو راغلی دی، خو محققینو علماو دا کمزوری کړی دی سندن. دا حدیث سندن کمزوری دی، خو الحمدلله د دې په ځای موږ سره یو صحیح سند والا روایت شتي چې هغه موږ سره یې، نو دې ته ضرورت نشتی. په صحیح مسلم کې دا روایت او د دې نه ډېر واضح دی، او موږ بیان کړی دی، تاسو به اورېدلی زموږ نه د نورو علماو نه. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي آخر من يدخل الجنة رجل، اخرنی کس چې به جنت ته ننوځي، الله به د جهنم نه راوباسي، او ډېر کمزوری به وي او سکاره به ترې جوړ شوي، کله به رواني کله به ولیږي، یعنې طاقت به پکې نه وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فاذا ما جاوزها التفت الیها، کله چې دی د جهنم نه واوړي، نو دی جهنم ته به وګوري بیا شاته، او دا به وایي چې تبارک الذي نجاني منک،
برکتونو والا د هغه ذات چې ای جهنمه ستا نه یې بچ کړمه او ستا نه یې راوویستمه. او ګوره ده ته دا نعمت داسې ښکاري دا کوم چې ول الله ورکړی دی. لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والآخرين. الله چې ماله کوم نعمت را کړی دی د هېڅ چاله نه دی ورکړی، نه په پوخانو کې او نه په وروستنو کې. بس دی به دقه شاني فترفع له شجره، ده ته به یو ونه راښکاره شي. وی دی به وایي چې یا رب ای زما ربه دې ونې ته مې نږدې که لاستظل بظلها، چې د دې ونې د دې سوري نه فایده واخلمه، او هلته چې کومې اوبه دي هغه وڅکمه. وی الله به ورته وایي چې یا ابن آدم ای د آدم بچیه لعلی ان اعطیتکها سألتنی غیرها، که دا دله زه درکم بیا به نور څه سوال کې. وی به چې لا یا رب نه نور څه نه غواړم، او د الله سره به لوز وکړي چې نور څه به ترې نه غواړم. او وی الله به له عذر قبول کړي لانه یرى ما لا صبر له علیه، د هغه صحیح چې صبر نشي کولی. نو بس الله به دغه ونې ته نږدې کړي، د هغې په سوري کې به ناست شي، د هغې نه به اوبه څکي، اخوا به ورته ونه ښکاره شي چې هغه به د دې نه غوره وي. نو دی به وایي چې یالله هغه ونې ته مې نږدې کړي چې د هغې اوبه وڅکم او د هغې په سوري کې کښېنم. لا اسألک غیرها، دې نه بعد د نه څه نه غواړم. وی الله به ورته وایي چې ای د آدم بچي الم تعاهدني الا تسألني غیرها، تا ما سره لوز نه وکړی چې نور څه به نه غواړې. نو که زه اوس ستا دې ته نږدې کړم کیدای شي ته به نور څه وغواړې. دی به وایي چې نه نور څه نه غواړم، او لوز به وکړي د الله سره. او وی الله به له عذر قبول کړي ځکه چې دی هغه صحیح نه چې صبر پرې نشي کولی. نو هغه ونې ته به نږدې شي، بیا به یو بله ونه د هغې نه ښایسته دی ویني د جنت د دروازې په خوا کې عند باب الجنه. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا ونه د هغه تېر شوو دوو ونو نه به غوره. نو دی به وایي چې یالله دې ونې ته مې نږدې کړي چې دې سوري کې کښېنم او اوبه یې وڅکمه. الله به ورته وایي تا ما سره لوز نه و کړی چې نور څه به نه غواړې. دی به وایي بله یا رب لوز مې کړی خو هذه بس دغه راکړه لا اسألک غیره، دې نه بعد د نه څه نه غواړم، صرف دغه ونې ته مې نږدې که بس. وی الله به له عذر قبول کړي ځکه چې دی هغه صحیح نه چې صبر پرې نشي کولی. فیدنیه منها، دغه ونې ته به یې نږدې کړي، بس دغه ونې سره به دې خوا کې ناستي. فیسمع اصوات اهل الجنه، جنتیانو اوازونه به واوري، هغه به دې ورسره لګي خبرې به کوي، ګپ شپ به لګوي، خوشحالیانې به یې، خنداګانې به یې. بیا وی الله وي چې دومره دې راوستم خو دننه مې کوته. وی الله به ورته وایي چې ایردیک، ته په دې خبره باندې راځي چې زه دله د دنیا د باچایي امره باچایي درکم او د هغې په شان ورسره نور هم درکم، په دې ته راځي. وی دی به ورته وایي چې یا رب اتستهزئ مني وانت رب العالمین، یالله ته ما پورې خاندې او ته رب العالمین. روایت کې راځي فضحک ابن مسعود رضی الله، عبدالله بن مسعود وخندل. بیا وی الا تسألوني مما اضحک، تاسو ما نه تپوس نه کوئ چې زه ولې خاندم. هغه ورته وایي مما تضحک، ابو عبدالرحمن ولې خاندي. وی هکذا ضحک رسول الله صلی الله علیه وسلم، دقه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د حدیث بیانونو خاندلي وو. نو موږ ته تپوس وکړو مما تضحکو یا رسول الله، ولې خاندي یا رسول الله. وی من ضحک رب العالمین، د الله د خندا د لاسه خاندم کله چې ورته دا بنده ووایي چې اتستهزئ مني وانت رب العالمین، ته ما پورې خاندې او ته رب العالمین. وی الله به ورته په خندا شي، وی به ورته چې انی لا استهزئ منک، زه چا پورې خندا نه کوم، ولکنی علی ما اشاء قادر، زه چې څه وغواړم په هغې باندې قادر یم. نو دا ښه صحیح سند والا روایت دی، او چې دا روایت وي نو هغه روایت ته ضرورت هغې ته نشتی، او بیا هغه سندن کمزوری هم دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د جنت ته اعلی نعمتونه نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې د جهنم او د آخرت د عذابونو نه موږ لرې ساتي. د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې یو سړی عمرې دپاره لاړ شي او ښځه ورسره وي، آیا د دغه سفر په دوران کې
د عمرې دپاره چې کوم سفر دی دې په دوران کې دې د ښځې سره کوروالی کولی شي او که نه او هسې د مزو اخیستو دپاره نه وي د دې دپاره یې کوي چې الله وله نیکعمله بچي ورکړي نو دا کوروالی دوی په دغه سفر کې کولی شي او که نه الجواب په سړي باندې دا حرام دي چې دی د ښځې سره کوروالی وکړي چې کله دوی د حج او عمرې دپاره احرام واچي او په حج او عمره کې ورننوځي نو بیا د احرام نه د حلالېدو پورې په دې دواړو باندې حرام دي کوروالی کول په دغه دوران کې په حرام دي خو که چېرته مخکې د دې نه چې دوی په دې عبادت کې ننوځي دا ښځه او خاوند کوروالی کوي یا د عمرې نه او د حج نه فارغه شي او وروسته کوروالی کوي نو به هېڅ ګناه نشتي نه د سړي باندې څه ګناه شتي او نه په دې ښځه باندې څه ګناه شتي اگر که دوی په مکه کې او که په مدینه کې او که په هر ځای کې مقصدي خبره دا چې دوی د احرام نه بهري او د احرام نه حلال شوي به صحیح ده کوي د کوروالی هېڅ حرج پکې نشتي او چې لا بیا په دې نیت یې کوي ورسره چې الله وله نیکعمله بچي ورکړي نو په دې وله الله اجر ورکوي سبحان الله یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی کوي په دې وله هم الله اجر ورکوي یو سړی چې د خپلې ښځې سره کوروالی کوي په دې وله الله اجر ورکوي صحابه کرام وایي یا رسول الله په دې به الله موږ له څنګه اجر راکوي وی که تاسو کې یو سړی راولګي او د خپل عورت په حرام کې استعمال کړي ګناه به وي که نه به وي هغه یو ګناه به وي نو وي دقې شان چې کله د عورت په حلال ځای کې استعمال کړي الله وله اجر ورکوي نو چې د دې سره دا نیت شي چې الله ماله نیکعمله بچي راکړي او د دین خدمت وکړي او دینداره بچي نو بیا اجر ښه ډېر شو او څنګه چې امام ابو داود رحمه الله روایت راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تزوجوا الودود الولود فاني مکاثر بکم الامم حدیث زنانه سره واده کوي چې هغه مینه ناکي او ډېر بچي راوړي ځکه چې د قیامت په ورځ به زه غواړم چې زما د امت د ټولو امتونو نه زیات او په دې به زه فخر کوم د قیامت په ورځ وي په دې به خوشحالي کوم خو دلته یو فایده ګورئ اهمه نقطه هغه دا ده چې دا عجم خلک چې کوم دي خصوصا په دې کې بعض داسې دي چې موږ ته خبر شوي وو د هغوی دا عقیده ده چې په دې مکه کې څوک کوروالی وکړي نو الله وله بچي ورکوي او یا دا چې دا کوروالی په دې سفر کې د دې ځان له فضیلت دی نو دا خبره ورسره یاده کوي چې د دې کوروالی په دغه ځای کې څه خاص فضیلت نه دی راغلی او نه دا په څه نصوصو کې راغلي چې دغه ځای کې څوک کوروالی وکړي الله وله بچي ورکوي بچي ورکول نه ورکول دا د الله کار دی په دې مکه کې ډېر خلک داسې اوسېږي چې الله وله بچي نه دي ورکړي په مدینه کې ډېر خلک اوسېږي چې الله وله بچي نه دي ورکړي نو که چېرته دا داسې شي چې څوک په مکه مدینه کې کوروالی وکړي بیا به الله بچي ورکوي نو بیا په مکه مدینه کې دې څوک نه وی چې د هغوی بچي نه وي نو دې خبرې ته هسې اشاره مې وکړه ځکه چې ما ته داسې ښکاري الله عالم چې د ورور دغه طرف ته سوچ تللی دی نو ځکه د دې خبرې وضاحت مې وکړو د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی وی په بعضو علاقو کې دا طریقه ده په بعضو علاقو کې دا طریقه ده چې کله د واده پروګرامي نو په هغې کې د نارینه دپاره د لاس بعض ګوتې یا د لاس دا ګوتې دا وله سرې کوي په نکریزو باندې نو دا کار به جایز یې او که نه به یې الجواب نکریزې په خپو کې لګول په لاسونو کې لګول دا د ښځو دپاره زینت دی او ډول دی او دا د نارینهو ډول او زینت نه دی امام ابو داود امام نسائی او حدیث راوړی عایشه رضی الله عنها روایت دی وی یو زنانه د پردې نه اخوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم له څه کتاب ورکو څه کاغذونه څه لیکلي وله ورکول نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل لاس ونیو فقبض النبي صلی الله علیه وسلم یده لاس نه مخکې کو وی چې ما ادري اید رجل ام ید امرأه
اوس دا ما ته پته نشي چې دا د سړي لاس دی او که دا د ښځې لاس دی. هلته منځ کې خو پرده وه که نه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خواخوا څوک نه ښکاري چې څوک دي، او دا پته هم نشي چې دا لاس د زنانه دی او که دا لاس د نارینه دی. قالت بل امرأه، وی نه نه، وی د ښځې لاس دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل لو كنت امرأه لغیرت اظفارک، چې ښځې او د ښځو لاس دی که ستا د ته ښځه وې او د ښځو طریقې دې کوله، نو د نوکونو له به دې نکریزه ورکړی وې، نوکونو له به دې څه ورکړی وې؟ نکریزه. په لاسونو باندې نکریزې لګول، په ګوتو باندې، په نوکونو باندې نکریزې، دا د زنانو ډول او سینګار دی او سړي به دا کار نه کوي. او حدیث کې داسې راځي په صحیح بخاري کې دا روایت شتي چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی په هغه سړو باندې چې د ښځو د کارونو په شان کارونه کوي او د هغوی د چلونو په شان چلونه کوي، او په هغه زنانو باندې چې د ځان نه سړي جوړ کړي. ویښتو کې نکریزه لګول، که هغه د سر ویښته که هغه د ګیرې ویښته، نو بیا په دې کې د سړو دپاره څه حرج نشته. بلکې یو حدیث کې راځي، امام ترمذي راوړی، ابوذر غفاري او دا روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان احسن ما غیر به، ښه شی چې په هغې سره د ویښتو سپینوالی بدلولی کېږي، نو هغه وي دا نکریزه او کتم بوټی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وي دا ښه شی دی د ویښتو د سپینوالي د بدلولو دپاره. نو که یو نارینه په ویښتو کې نکریزه استعمالوي، که هغه د ګیرې ویښته که هغه د سر ویښته، به هېڅ حرج پکې نشته، خو باقي بدن کې به نکریزه نه استعمالوي. که چېرته ضرورت راشي، لکه اوس یو بیماري داسې راشي چې څوک ورته ووایي چې وایي دا دغه ځای خاص ځای ورته وښیي دې ځای باندې لګوه، به هېڅ خبره نه ده. خو د هغې نه علاوه نکریزه لګول په لاسونو کې، په خپو کې، دا یو ډول دی، یو سینګار دی، او دا د چا دپاره دی؟ دا د زنانو دپاره دی. وجه دا دی چې زنانه ځان ښایسته کوي چا ته؟ خاوند ته. بله دا چې زنانه پیدا داسې ده چې دا په ډول او سینګار کې لویږي. او من ینشأ فی الحلیه، قرآن کې هم دې خبرې ته اشاره ده چې هغه څوک چې هغه په کالو کې او په ډول کې او په دې شونو کې لوی شي، نو ماشومه جنۍ به یې، خو هغې دغې سره شوق وي چې ما ډول وکړی، ما والی استعمال کړی، ګوتې او نکریزې او دا، نو دا زنانو دپاره خاص دی. او دلته یو فایده هسې زما ذهن ورته داسې ځي چې دا یعنې په دې کې دې خبرې ته هم اشاره ده چې نارینه ډېر ښایسته دي د زنانو نه. څنګه ښایسته دي؟ ډول ته ضرورت نشته، بیا هم ښایسته ښکاري. او زنانه چې غم خادۍ له ځي، نو لازم به دوی ډول او سینګار کوي، او د هغوی دپاره شریعت دا خبره روا کړې هم ده، د هغوی دپاره د شریعت دا خبره روا کړې. زمونږ د نارینهو ډول ښایسته ډول هغه ګیره ده چې ګیره یې په مخ باندې، او ښایسته صفا کپړې، تقوا والا لباس، بس دا ډول دی. او نن سبا چې دې بعضو ته وګورې چې شمارلی کېږي په هلکانو کې، هغوی ته چې وګورې د هغوی میکپونو ته، د هغوی دې ډول ته، د هغوی دې حالاتو ته، د هغوی دې چلونو ته، نو سړی شکر ادا کړي چې الحمدلله یا الله ستا شکر دی چې د دین طرف ته دې زمونږ هدایت کړی دی. او ښایسته ډول د زنانه دپاره او د نارینه دپاره هغه دا دی چې یو سړی د ایمان په ښایست سره ښایسته شي. کوم سړی چې دیندار یې تاسو به لیدلی تک تور به وي، باډۍ نه به چیتي، بدرنګه به وي، خو سبحان الله هغه دین د لاسه دومره ښایسته ښکاري چې
چې د چا دغه خبرو ته سوچ هغه د سره ځي نه او دومره دروني په معاشره کې، په ملک کې، په علاقه کې هر سړی تذکره کې او د سره پکې څوک دا نه وي چې یاره پلانی تور دی یا بدرنګه دی یا چیت دی یا د بدن نه ډېر غټ دی، هېڅوک دا خبره پکې نه کوي. وجه دا دی چې هغه خپل عیبونه ټول پټ کړي دي د دین په ښایست باندې. نو دغه ډول له زور ورکول پکار دي او دغه ښایست حاصلول پکار دي، که نارینه دی او که زنانې، ټولو ته دا نصیحت دی چې کوشش د دغه ښایست پکار دی. الله دې موږ ته نصیب کړي د ایمان دا ښایست. د هغې نه بعد یو زنانه سوال کړی دی، وی زنانه به د جمعې مونځ څنګه کوي؟ زنانه به د جمعې مونځ په څه طریقې سره کوي؟ الجواب، اول خو دا اتفاقي مسله ده چې په زنانو باندې د جمعې مونځ نه دی واجب. دا اتفاقي مسله ده چې په زنانو باندې د جمعې مونځ دا نه دی واجب. او دوی به څه کوي؟ دوی به په کور کې ماسپښین مونځ کوي. دوی به په کور کې ماسپښین مونځ کوي 4 رکعاته، او د ماسپښین د منځه سره چې کوم سنت دي هغه به کوي. چې نور زایله شي او د ماسپښین وخت داخل شو نو بس دوی به د ماسپښین مونځ کوي. او په دې باندې یو دلیل دی، دلیل په ډېر زیات خو یو پې دا دی، امام ابو داود رحمه الله راوړی دی حدیث د طارق ابن شهاب رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. جمعه هر مسلمان باندې لازمه ده، جمع سره به یې کوي. جمعې د مونځ یوازې نه کېږي، ګوره د دې لپاره جمع لازم ده. الا 4 سوای د 4 خلکو نه: عبد مملوک، مری غلام، او امرأه ښځه او صبي ماشوم، او مریض بیمار. نو مریض خو واضحه ده چې هغه نشي تللی، او ماشوم دی د هغه نه قلم اوچت دی. هر چې مرئی دی نو دی د سید په خدمت کې مصروفه دی، زنانم د خاوند په خدمت کې، د کور په خدمتونو کې او په دې کې مصروفه ده. بل شریعت دا غواړي چې زنانه دې مونځ وکړي نو په کوم ځای کې دې کوي؟ په کور کې دې کوي. خو که چېرته دا ښځه د هغه شروطو خیال وساتي، کوم شروط چې شریعت بیان کړي دي د دې د راوتو دپاره جومات ته، که چېرته دا د هغه شروطو خیال وساتي او راشي جومات ته، نو بیا د جمعې مونځ کولی شي. او بیا به د جمعې مونځ په دغه طریقه کې به کومه طریقه چې نارینه کوي. خو جومات ته د راتلو دپاره شروط دي، لکه هغه خپلو ځایونو کې بیان شوي دي، په پرده کې خوشبو به نه استعمالوي چې فتنه ترې نه جوړېږي. چې دا قسمه شروط برابري، نو بیا دا زنانه که راشي د جمعې منزله جومات ته، نو د جمعې مونځ به داسې کوي لکه څنګه چې نارینه کوي. خو بیا غوره دې دپاره دا دی چې په کور کې د ماسپښین مونځ کوي، دا ولې غوره دي. ځکه چې دغه عام حدیث ته امام ابو داود راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا تمنعوا نساءکم المساجد، خپلې ښځې د جوماتونو نه مه منع کوئ، وبیوتهن خیر لهن، او کورونه د هغوی دپاره ډېر غوره دي. دا عام حدیث دی، دې کې د جمعې مونځ هم دننه راغی، چې جمعې منزله دې هم نه ځي، کور کې د ماسپښین مونځ کوي، او دا وله ډېره غوره ده. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې کله زه د شپې تهجد کومه، 2 رکعاته مونځ کوم، نو دا دعا استفتاح چې ده دا به د هر 2 رکعاتو په اوله کې ویلی کېږي که نه په اوله کې چې ویم کافي ده؟ الجواب، دعا استفتاح دې ته دعا استفتاح به دی چې د مانځه افتتاح ورسره کېږي، لکه سبحانک اللهم باعد بیني و بین خطایا، او نور ډېرې دعاګانې دي چې هغه الحمدلله خپل ذکر شوي دي او بیان شوي دي.
نو هر 2 رکعته مستقل ځان له مونځ دی، هر 2 رکعته ځان له مستقل مونځ دی، 2 رکعته به سلام وګرځي، به 2 رکعته، نو هر 2 رکعتو په ابتدا کې به استفتاح وي. 2 رکعته شروع کې اوله کې دعا استفتاح ووایه، دویم رکعت کې بیا نشتی، بیا چې سلام وګرځو او بیا ودرېږي 2 رکعتو ته، نو بیا په اوله کې ووایه، بیا چې سلام وګرځو او بیا په دې طریقې سره. والله اعلم. دا یوې خور سوال کړی دی چې دا د دې وروځو په دې منځ کې چې کوم ویښته راخیږي د دې لرې کول څه حکم لري؟ اول خو معروف حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی په نامسه او متنمسه باندې. هغه زنانه چې د وروځو ویښته وباسي او څوک چې ورله وباسي، پرې دواړو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. خو که موږ سوچ وکړو دې ته د وروځو په دې منځ کې چې د ویښته دي، دې ته خو وروځې نه ویلی کېږي، دا خو په وروځو کې نه شمارلی کېږي، نو څه معنی پکې نشتی. خو بیا هم احتیاط دا دی چې پرېږدي، او که یو زنانه یې لرې کړي نو څه حرج به پکې نه وي. ولې به پکې حرج نه وي؟ ځکه چې دا په وروځو کې نه شمارلی کېږي. خو که دا زنانه احتیاط کوي، لکه ځکه چې بعض علما داسې وایي، بعض علما دا وایي د دې نمس نه چې من راغلی د دې ویښتو ویستو نه، دا د ټول مخ د ویښتو ته شامل دی وي. بعض علما داسې وایي ګورې د ټول مخ ته وي شامل دی، نو مخ کې په هر ځای کې چې ویښته وي دا به نه لرې کوي. دا من باب الاحتیاط کوي، زنانه احتیاط کوي. او حدیث کې راځي که نه، لکه مشهور حدیث دی دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یو خبره تا شک کې چې پرېږده او وکړه هغه څه چې تا شک کې نه اچي. نور اصل دا دی چې دا په حاجبینو کې نه راځي، یعنې په روزو کې نه راځي. خصوصا داسې چې لکه یو زنانه شکل په ډېر بدرنګه ښکاري او د خاوند هم بیا بدې شي، او نو هېڅ خبره نه ده که لرې کړي. دا کومه خبره چې ما وکړه دا من باب الاحتیاط ده. که چېرته معمولي غونته کړي نو نه دي چیړې پرېږدي. خو که داسې وي چې د زنانه دا شکل پې بد ښکاري او د هغې د لاسه د خاوند ورسره هم طبیعت نه لګي، نو بیا یې لرې کولی شي. لکه داسې چې د یو زنانه اوس ږیره راوخیږي، لرې کولی شي، یا برې ترې راوخیږي، نو دا هم لرې کولی شي. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې د شپې چې راپاسو د خوب نه، نو مسواک به اول وهو که نه اذکار به وایو کوم چې د خوب نه د راپاسېدو دي. لکه کوم یو کار به مخکې کوو. هلته حدیث کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مسواک هم و، او حدیث کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اذکار هم وي. جواب د دې مسئلې اول خو دا یې د ساتي چې هر یو د مخکې کړو څه حرج پکې نشتی، که مسواک دی اول و او که اذکار دی مخکې کړو. خو بیا هم الله اعلم داسې ښکاري چې اول شروع په مسواک باندې کړي. او په هغې کې روایت شته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی، د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی، وایي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم لا ینام الا والسواک عنده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نه وده کېدو مګر دا چې مسواک به ورسره و. فاذا استيقظ بدأ بالسواک، چې څنګه به راپاڅېدو په مسواک باندې به شروع کړه. درشان صحیح بخاري سے مسلم کی روایت دی د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه، کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا قام من الليل یشوس فاه بالسواک. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د شپې راپاڅېدو د خوب نه، نو مسواک به وهو. مسواک ته وي به د اذکار وي. او دغه ټیم کې د مسواک والو څه فایده ده؟ خوله پاکه شي. دې کې دومره سوچ ته څه ضرورت و؟ سړی چې د خوب نه راپاڅي د خولې نه بین ځي که نه ځي، نو چې د خولې هغه بین څه شي
هغه بدل شي. مسواک سره د خولې بین هغه بدلیږي. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې آیا دا خبره صحیح ده چې د اسراء او د معراج د واقعې نه مخکې مونځ فرض و، او که فرض و د اسراء او د معراج نه مخکې نو همدقه شان و لکه دقه شان 5 مونځونه و، دومره رکعتونه و که نه؟ الجواب په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه واقعه د اسراء و معراج بیانې مشهوره واقعه ده، اکثر مسلمانانو ته معلومه ده. موږ هغه تفصیلا هغه واقعه نشو ذکر کولی، خو په هغې کې دا دي په هغه حدیث کې چې فاوحى الله الی ما اوحى، پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ما ته کوم وحي چې کول هغه یې وکړه. ففرض علی 50 صلات فی کل یوم ولیله، نو الله په ما باندې څو مونځونه لازم کړو؟ 50 مونځونه په شپه او ورځ کې. فنزلت الى موسی علیه السلام، چې کله زه به راواپس شوم موسی علیه السلام سره ملاو شوم، ما ته وایي چې ما فرض ربک علی امتک، الله ستا په امت باندې څه لازم کړی؟ ما ورته وایي چې 50 صلات، 50 مونځونه. ما ته وایي چې قال ارجع الى ربک فاسأله التخفیف، واپس لاړ شه او خپل رب ته ووایه چې دا کم کي. نو زه تلم راتلم موسی علیه السلام به هر وخت کې وایي چې الله ته ووایي چې کم یې کړي. وی بیا الله وایي چې یا محمد انهن 5 صلوات کل یوم ولیله، ای محمد صلی الله علیه وسلم 5 مونځونه دي په شپه او ورځ کې، لکل صلات 10، او یو مونځ په 10 دی، یو په څو دی؟ په 10. فذلك 50 صلات، نو دا 50 مونځونه شو. د الله دې مهرباني ته ګوره، مونځونه دي 15 او اجر یې د څو دی؟ اجر یې د 50 دی. او د علماو په دې خبره اجماع ده، لکه امام ابن کثیر رحمه الله دا خبره نقل کړې ده په خپل تفسیر کې. وی کله چې د هجرت نه 1.5 کال مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د اسراء او د معراج د واقعه را پیښه شوه، نو په دغه ټیم کې الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د 15 مونځونه لازم کړي دي. نو یو خو دا خبره یاده کوي چې 15 مونځونه کله لازم شوي دي؟ د معراج په شپه باندې. دویمه خبره ورسره دا یاده کوي چې د دغې شپې په سحر له بیا جبریل علیه السلام راغلی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له امامتي ورکړې، د مونځونو دا وختونه ورته ښوولي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت شته او په دې کې هم څه اختلاف نشته. بیا درېیمه مسله ورسره دا یاده کوي چې د مونځونه چې فرض شوي د 15 چې فرض شو نو ټول 2 رکعاته وو، ټول 2 رکعاته سوای د ماښام د مانځه نه. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت شته د عایشه رضی الله عنها وایي چې فرضت الصلاة رکعتین، مونځ چې فرض شو نو څو سو؟ 2 رکعاته. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو، ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأولى. د هجرت نه بعد مونځ 4 رکعاته شو، او په سفر کې 2 رکعاته پاتې شو، حضر کې به 4 کې، سوای د ماښام د منځ نه هغه په خپل شکل باندې دی او ما قاعده دي 3 رکعاته او سهار مونځ 2 رکعاته. د 3 مسلې شوې. بله مسله دا یاده کوي چې د دې 15 مونځونو د فرض کېدو نه مخکې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مونځ کوو، صحابه کرامو به مونځ کوو، ځکه چې علماء دا خبره لیکلي هم دوي اصل وجوب الصلاة كان في مکه في اول الاسلام. اصل د مانځه د وجوب دا په مکه کې او د اسلام په اولنی ورځو کې مونځ واجب شوی دی. دلیل په څه دی چې د اسلام په اولنی ورځو کې مونځ واجب شوی دی یا لازم شوی دی یا مشروع؟ دلیل په دا دی چې قرآن کریم کې داسې آیات شتي چې هغه په دغه اولني ورځو کې نازل شوي دي او د مانځه موضوع پکې ده. قرآن کریم کې داسې آیتونه شتي چې هغه د اسلام په ابتدا کې نازل شوي دي
او پای کې د مانځه موضوع چیړلی شوې ده. ها به بعضو علما بیا دا خبره کړې ده چې د دې 5 مونځونه د فرض کېدو نه مخکې 2 ټیمه مونځ و، بس 2 رکاته، 2 رکاته سحر او 2 رکاته ماښام، دا مونځ و بس. خو دا 5 مونځونه دا بیا د معراج په شپه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر اسمانونو ته وخوتو هلته پې لازم شوي دي، خو هغه مو 2 رکاته سوی د ماښام د مانځه نه. او بیا مدینه کې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی نو سفر کې دغه مونځ دقه شان پرېښودی شو او حضر کې زیات کړی شو. والله اعلم. ښه دا یو ورو سوال کړی دی چې د دې حدیث سند برابر دی او که نه؟ وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کله مؤمن په قبر کې کېښودی شي نو د سر خواته مونځ راشي او ښی طرف ته روجه راشي او ګس طرف ته زکات راشي نو دې د عذاب نه بچ کړی شي. آیا دا روایت صحیح دی او که نه؟ الجواب، دا روایت امام عبدالرزاق په خپل مصنف کې راوړی دی، امام ابن ابي شیبه هم راوړی دی، موقوف هم شتي او مرفوع هم شتي. امام ابن حبان امام طبراني راوړی دی مرفوع. پای کې داسې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ډېر د خوشحالۍ حدیث دی. ان المیت اذا وضع فی قبره، مړی چې کله په قبر کې کېښودی شي انه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، دا مړی چې قبر کې کېښودی شي او بیا دا خلک ترې روان شي نو دا مړی د دوی د خپو او د قدمونو هغه اواز هغه اوري. فإن كان مؤمنا، كشت دا مړی مؤمن مسلماني، كانت الصلاة عند رأسه، نو دا منځ د سر په خوا کې، وكان الصيام عن يمينه، او روجې ښی طرف ته، وكانت الزكاة عن شماله، او زکات ګس طرف ته، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. د دین علاوه چې کومې نیکیانې دي، صدقې، رشتې ساتل، خلکو سره ښېګړې کول، خلکو سره ښه کول، دا ټول اعمال د د خپو سره وي. فیؤتى من قبل رأسه، نو عذاب دپاره ملایک راشي د کم طرف نه؟ د سر د طرف نه. فتقول الصلاة، نو مونځ ورته دا وایي ما قبلي مدخل، دلته دې طرف نه لارې نشتي، نو هغه ښی طرف ته راشي، نو روجه ورته وایي ګوره دې ځای نه څه لار نشتي، ګس طرف ته راشي، زکات ورته وایي دلته هم څه لار نشتي، خپو د طرف نه راشي نو دا نور نیکیانې ورته وایي چې دې طرف نه هم څه ځای نشتي، نو د عذاب نه بچ شي. دا حدیث امام حاکم صحیح کړی دی او امام ذهبي هم صحیح کړی دی، خو تحقیقي قول دا دی چې دا د حسن په درجه کې دی. شیخ الباني رحمه الله هم دې ته اشاره کړې ده، حسن په درجه کې دی. په صحیح الترغیب و ترهیب کې شیخ الباني رحمه الله هم دې ته حسن ویلی دی. نو الحمدلله دا حدیث د حسن په درجه کې دی او ډېر د خوشحالۍ حدیث دی. دا هغه چا دپاره د خوشحالۍ حدیث دی، خو د هغه چا دپاره چې څوک اعمال کوي. که تش د خوشحالۍ حدیث نه دی چې د خوشحالۍ حدیث دی او به زه ورته خوشحاله یم، صرف په دې کار نه کېږي. دا د خوشحالۍ حدیث دی، د هغه چا دپاره چې هغه اعمال کوي، هغه محنت کوي، هغه کوشش کوي. د نیک عمل به تا نه ګیر چاپېر راشي په قبر کې د هر طرف نه، او الله سبحانه وتعالی به هغې د لاسه د عذاب نه بچ کړي. د هغې نه بعد یو خور سوال کړی دی چې یو زنانه مړه شي نو د هغې لور د دغې مور نه چې کوم مال پاتې شوی دی هغې کې برخه شتي او که نه، او که یي برخه نو څومره برخه یې ده؟ مطلب دی چې د مور نه میراث پاتې شو او شاته پاتې شوي یوه لور ده، نو دې ته به برخه میلاویږي او که نه؟ الجواب، که پلار مړ شي او که مور مړه شي
او جنۍ یې شاته وارثانو کې جنۍ وي، نو د دې جنۍ الحمدلله برخه ده په دغه مال کې. او دا حق ګوره دې زنانو له شریعت ورکړی دی، بل چا نه دی ورکړی. د جاهلیت په دور کې اسلام د راتلو نه مخکې هغوی به دا وی میراث کې برخه هغه چا ته میلاویږي چې توره استعمالوي. معنی څه شوه؟ سړو ته بس. او اوس هم زموږ د پښتنو ته وګوره که نه، ډېر پکې داسې دي چې نه د خور حق ورکوي، نه لور او نه مور، هېڅ هم نشته، صرف سړو دپاره ده. اوس هم پښتانه دي جهالت کې شته پراته دي، خو دا خبره یاده کوي چې دا نه دی چې تا میراث واخیستو د خور او د ترور او د بلې او د بلې او قصه ختمه شوه. نه قصه ختمیږي نه، ذرې برابر حساب بر سره کېږي د قیامت په ورځ. دغه شان دا انګریزانو دا ملکونه او دا چې وینې په دې کې نو زنانو حقوق نشته. بعض راوځي وایي موږ د زنانو حقوق غواړو. څه حقوق غواړي؟ اسلام چې کوم حقوق ورکړي دا خو هېچ چا نه دي ورکړي. انګریزانو سره او دا لیبرل او علمانیان چې کوم دي، دوی د زنانه حق څه ته وایي چې دا زنانه کله پیغله شي دا پرېږده چې بهر ګرځي، نو چې که موږ څه کول غواړو نو چې وي کو بس. او چې کله د دې ځواني ختمه شوه بیا وله په دې مخ څوک لاړ هم نه توکي. ما ته یو ملګري په خپله خبره کړې وه، او هغه د بهر ملکونو کې اوسېږي. ما ته دا ووایي چې دلته د بوډاګانو هېڅ قدر نشته، که هغه نارینه دی که زنانه ده. او اکثر د بوډاګان چې دي په هغه ځایونو کې اوسېږي، هغه لاوارثه خلک چې پکې پراته وي، دا بوډاګان پکې پراته دلته بس. او د زنانو خو بلکل قدر او قیمت نه چې کله ځواني ختمه شي. او اکثر د دوی سره که بوډا دی او که بوډۍ ده، چې کله عمر زیات شي بیا ځان له یو سپی والي او دغه سپي سره ژوند تېروي. دا بعض راشي موږ ته قصې شروع کړي وایي یاره څه ناشنا معاشره ده. څه شي ناشنا معاشره؟ ته راشي زمونږ وینه معاشره. که دا زنانه مور ده د خپو لاندې جنت دی، که ترور ده د مور په شان ده، که لور ده په تربیت سره جنت ته ځي، که خور ده په تربیت ورکولو سره جنت ته ځي، که ښځه ده الله وی ښایسته ژوند ورسره تېروه او د هرې میراث کې حق رسي او خپل نصیب دی. نو الحمدلله اسلام چې زنانو له کوم حقوق ورکړي که دا هېڅ چا نه دي ورکړي. خو دا دوی هسې چغې وایي اسلام د بدنامولو کوشش کوي او د کمزوري کولو کوشش کوي، چې بس دوی ته په څه طریقه نقصان ورسېد او دوی د خپل دین نه واوړېدې. نور چغې به د حریت وایي دوی ټول عمر. چغې د څه وایي؟ حریت. وایي مرضي ده د هر چا چې هر څه کوي. خو دا زنانه چې کومه زنانه چې پرده استعمالوي او حجاب کوي دوی ته مرضي نشته څه. لکه ته چې وایې دا وایي چې مرضي ده د هر چا، نو خو د هغې مرضي ده که نه پرېږدي چې استعمالوي، بیا هغه ولې نه پرېږدي په هغه مرضۍ کې؟ دا تشي د حریت چغې، دا پالتو د حریت چغې. ته اسلام بیان که حق بیان که چې بیا درسره څه چل کوي او نه چې حریت دی، هر سړی خپله رایې انګریزانو ملکونو کې خپله رایې بیانوه. هسې خبرې دي. اوس دا خور چې دې خور چې کوم سوال کړی دی چې د دې جنۍ به څومره حق وي، نو جواب دا دی چې که پلار یې مړله او که مور یې مړه او مال پاتې شو، او نو د دې په دې میراث کې حق شتي، خو د هغې یو څو حالات دي. اولنی که چېرته دا جنۍ یوازې لکه نه ورسره خور شتي او نه ورسره رور شتي، نه خور شتي او نه رور شتي، نو د دې نیم میراث رسي. الله په قرآن کې وایي وإن كانت واحده فلها النصف. که دا جنۍ یوی، دا زنانه یوی، نو بیا د دې څومره برخه ده؟
نیمه برخه یې ده. دویم حال دا دی که چېرته وروڼه ورسره نه وي او خویندې ورسره وي او دا خویندې د دوو نه زیات وي، د یوې نه زیات یعنې دوی درې هر څومره چې، نو بیا د دوی دوه برخې دي په دریو کې، دوه برخې دي په څو کې؟ په دریو کې. دي ته ثلثین ویلی کېږي. لکه مال به څو حصو ته تقسیم شي؟ دریو ته. دوه حصې به دې جنکو ته ورکړی شي. او په دې باندې دلیل دا دی قرآن کې الله وایي فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترک. دریم حال دا دی چې دا جنۍ ده، دا زنانه ده او ورسره ورور هم شتي، وارث ذکر ورسره هم شتي، هلک هم شتي، یو دی او که ډېر دي که هر څومره دي. نو اول خو به د هغوی نصیب کومو ته چې الله نصیب مقرر کړی دی هغوی ته به حصه میلاو شي. د هغې نه بعد چې کم مال پاتې شو هغه به د خویندو وروڼو په منځ کې تقسیم شي. په دې طریقې سره للذکر مثل حظ الانثیین، هلک ته به دومره برخه میلاویږي لکه څومره چې دوو جنکو ته میلاویږي. او دا یاده کوي چې دا حصې دا تقسیم دا چا کړی دی؟ د الله سبحانه وتعالی کړی. په دې کې رد و بدل کول او په دې کې ګوتې وهل د دې چا دپاره روانې دي. د هغې نه بعد بیا یې ورو سوال کړی دی او دا هم د میراث سوال دی. وایي چې یو سړی مړ شي نو په ده پسې شاته وارثان څوک دي؟ درې لوڼې دي او ښځې ده او مور او پلار دي. نو دا میراث به څنګه تقسیمیږي؟ بیا به ووایو صورت د مسلې یو سړی مړ شو، شاته ترې درې لوڼه پاتې شوې، مور پلار ترې پاتې شو او ښځه ترې پاتې شوه. نو دوی څومره نصیب رسي؟ الجواب چې یو انسان مړ شي او د هغه نه درې لوڼه پاتې شي او مور پلار ترې پاتې شي او ښځه، نو تقسیم به په دې طریقې سره کېږي. جنکو ته به څومره میلاویږي؟ اوس لږ ساعت مخکې ما ووایي چې جنکې ډېر دریو کې دوه حصې ثلثین به هغوی ته میلاویږي ځکه چې جنکۍ څه دي؟ درې دي. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، دوه حصې دوی ته میلاویږي. ښځې ته به اتمه حصه میلاویږي. ولې؟ ځکه چې بچی موجود دی. ښځې ته به څومره حصه میلاویږي؟ اتمه. ولې اتمه؟ بچی موجود دی. بچی د چا؟ بچی د دغه سړي کوم چې مړ دی. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترکتم. الله وایي که تاسو مړه شئ او ستاسو بچي یي نو ښځو ته به اتمه برخه میلاویږي. د دې سړي چې کومه ښځه ده پاتې مور پلار شو نو دوی ته به شپږمه حصه، پلار ته شپږمه حصه، مور ته شپږمه حصه. وجه دا ده چې د دې سړي بچي شتي، لوڼې شتي. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. او الله وایي د مور پلار ته دا کوم چې مړ شو د مور پلار ته به هر یو ته به سدس میلاویږي، شپږمه حصه د هغه مال نه چې ده پرېښودی دی. ان کان له ولد که چېرته د ده بچی یي، او بچي خو دلته شتي که نه شتي؟ بچي شتي، درې لوڼه دي. نو مور ته به هم شپږمه حصه میلاویږي او پلار ته هم شپږمه حصه میلاویږي. والله اعلم. ښه دا ورو سوال کړی دی، ډېر ناشنا سوال یې کړی دی. وایي موږ ناست دا خبره هم کوله چې دا جنتیان کله جنت ته ننوځي نو د دوی به هم دغه نومونه یې کوم چې په دنیا کې وو که نه هلته به بدلېږي نومونه. الجواب مخکې موږ دا خبره کړې مو چې د قیامت پر ورځ چې یو انسان ته اواز کېږي نو څنګه به کېږي؟ د هغه په نوم او د هغه د پلار په نوم. دا مسله خو واضحه ده. دا خو لکه حشر کې او حساب کتاب کې دا خبره هلته داسې ده.
چې جنت ته ننوځي جنتیان او جهنمیان ننوځي جهنم ته، نو ظاهره داسې ده والله اعلم چې د دوی به هم دقه نومونه وي کوم چې په دې دنیا کې وو او د پلارانو نومونه به محق کوي، او په دې څه دلیل نشته چې دوی له به نوی نوم ورکړی کېږي، او په دې له دلیل شته چې د دوی به هم دقه نومونه وي. لکه هسې یو دلیل والا امام ترمذي و حدیث راوړی دی عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنهما نه وی خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفي یده کتابان، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر راووتو او دوه کتابونه ورسره ولاس کې، وی چې اتدرون ما هذان الکتابان، تاسو ته پته شته چې د دوه کتابونه څه دي؟ وی موږ ورته چې لا یا رسول الله موږ ته خو هېڅ پته نشته الا ان تخبرنا که ته راته ووایې. وی د ښی لاس دا کتاب یې داسې وونیو وی چې دا چې دی هذا کتاب من رب العالمین، دا کتاب چا طرف نه د الله له طرف نه دی، فیه اسماء اهل الجنه، په دې کې د جنتیانو نومونه دي، څومره خلک چې په جنت ته ځي نومونه دي کې شته، و اسماء آبائهم او د هغوی د پلارانو نومونه به کې هم شتي، و قبائلهم او د هغوی د قبیلو نومونه به کې هم شتي، او بس وی دا کتاب نور بند کړی شوی دی، نه په دې کې څه کمی راځي او نه په دې کې څه زیاتې راځي. بیا د ګس لاس هغه وویل دا کتاب د الله طرف نه دی، په دې کې د جهنمیانو نومونه دي، د هغوی د پلارانو نومونه، د هغوی د قبیلو نومونه دي، او نور دا بند کړی شوی دی، په دې کې نه څه زیاتې راځي او نه کمی راځي. نو د حدیث نه داسې واضح شو چې دغه نومونه پکې دي، نور خو به نه ورکړی کېږي. بل دا د یېرې حدیث هم دی، لکه اوس چې څومره خلک زما دا بیان اوري او ویني او کم چې دلته ناستي او سره زمونږ ټولو نومونه په دې یو کتاب کې وو، یا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې ګس لاس کې کوم کتاب و والعیاذ بالله هغې کې وو، یا کوم چې ورسره ښی لاس کې وو په هغې کې وو، او دا د سوچ خبره. خو یو بل حدیث ته امام بخاري راوړی، امام مسلم هم راوړی دی، ابو هریره رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه وده وم او الله راته جنت وښو، جنت ته تللی وم، نو یو زنانه لګیا وه په دې جنت کې یوه بنګله وه، د دې بنګلې په خوا کې اودس کوو. وی ما چې دا بنګله د چا ده؟ لمن هذا القصر؟ وی راته وویل شو چې لعمر بن الخطاب رضی الله عنه، دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه بنګله ده. نو داسې کوم د ده نوم واخیستی شو، د عمر بن الخطاب بنګله ده. الله اعلم ښکاري داسې چې همدغه نومونه به او په دې څه دلیل نشته چې دا به بدلیږي، الله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې په تابوت کې مړی ښخول چې څوک وصیت وکړي چې ما به په تابوت کې ښخ کړي، نو د ده دا وصیت به پوره کېږي او که نه، او په تابوت کې مړی ښخول څه حکم لري؟ الجواب، په تابوت کې مړی ښخول دا مکروه دی سخت په اجماع د علماو سره، دا بدعت دی، د دې نه ځان ساتل پکار دي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه، د صحابه کرامو د مؤمنانو دا طریقه خو نه وه تابوت کې مړي ښخول. نو عام حالاتو کې د وصیت به نه پوره کېږي، ځکه چې د بدعت باندې وصیت کوي، الا دا علماو استثنایي حالات ذکر کړي دي چې ضرورت په بنا، لکه اوس مثال کې داسې چې یو مړی دی او وسوځېدو، یو سړی دی سوځېدلی دی او مړ شوی دی او ټول ټوکړې ټوکړې دی او دی نه راټولېږي په بل څه کې او په تابوت کې اچولی دی، نو بیا پکې څه حرج نشته، ځکه چې دا خو ضرورت دی که نه. خو د دې نه علاوه مړي په تابوتونو کې ښخول دا نه دي پکار، د ضرورت په بنا څه حرج پکې نشتي، والله اعلم. په دې باندې به اکتفا وکړو، سوالونه باقي هم ډېر پاتې شو او په دې به اکتفا وکړو. را روان نشست کې به د نورو سوالاتو جوابات وکړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.